د الله رب العالمین مدد ته ډیر محتاج او غواړي چې د بې حده مهربان ذات مدد حاصل کړي، خو طریقه یې درله نه درځي چې په کومه طریقه باندې حاصل کم. د یوې خبره باندې عمل وکړه، انشاءالله الله رب العالمین به سره ضرور مدد کوي، ځکه چې دا خبره موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده. امام ترمذی رحمه الله حدیث نقل کړی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیه. الله تر هغه پورې د یو بنده سره مدد کوي تر څو پورې چې دا بنده د بل مسلمان ورور په مدد کې لګیایي. یعنی که د الله رب العالمین مدد حاصلې طریقه یې دا ده چې د بل مسلمان سره مدد وکړه، الله رب العالمین به ضرور تا سره مدد کوي. د بل مسلمان سره د مدد کولو صورتونه دا دي: که یو چا نه لار ورکوي، لار ورته سیده کا. که یو څوک پیټې نشي اوچتولی، ته ورله پیټې ور اوچت کا. که یو څوک په غم او پریشانیو کې راګیري، ته ورله خوشحالي ورکا. که څوک درنه مشوره طلب کړي، ښایسته مشوره ورله ورکا. بېروزګاري روزګار ورله برابر که. مسکین وي، مسافر وي، د هغه سره مدد وکړه، خوراک ورله ورکا، شپه ورله ورکا. دغه صورتونه دي چې ته د بل چا سره مدد کې. الله رب العالمین ډیر غیرتی ذات دی، الله رب العالمین ډیر قدرت والا ذات دی. الله رب العالمین به یقینا تا سره ضرور مدد کوي، ځکه چې ته مهرباني، نو الله رب العالمین بې حده مهربانه ذات دی.